ایمان په مابین د خوف کې رجا کې د ایمان درجه نارمل درجه د ایمان دا ده چې هم به خوف در سره وي هم به رجا در سره وي که بلکل رجا او په امید باندې دې ډډه ولګوله نو د ایمان درجه دې نارمل نه ده دا اوښتې ده له خپل نارمل درجې او که بلکل دومره مایوسه وې چې ویل دي چې بس په دې عمل و په دې اسلام باندې جنت چېرته والله اعلم نس کېدله نو بیا هم د ایمان درجه نارمل نه ده ایمان په مابین د خوف د رجا کې ده د دې خوف د رجا تفصیل تشریح او بیان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کما ته اصلاح ورسیږي چې په ټولو انسانانو په ټولو بني آدمانو کې به یو انسان جهنم ته ځي یو انسان به جهنم ته ځي نو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې زما به د خپل ځان غږېږو چې دغه یو انسان نه یم دا د خوف درجه ده د ویرې درجه ده د احتیاط درجه ده احتیاط به کوو او امید هم لرم که دا اصلاح ماته ورسېږي یا ماته د دې علم حاصل کړي چې یو انسان به په ټوله اولاده د آدم علیه السلام چې جنت ته ځي یو انسان نور به ټول جهنم ته ځي نو زما رجا او امید دومره ده بیا چې زه وایم انشاءالله حرکت دی دا جنت ته به ځم دغه تفسیر دی د خوف درجه اللہ تبارک و تعالیٰ دی قرآن عظیم شان عمل را لگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی فرصت کی زندگی کی کہ آخرت کی جوڑولو لال شاہ ذات آسان ہے. لا الہ